الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق الله العظيم. عزتمندو په ابراهیم علیه السلام باندې د امتحان کم پړاوونه تیر شول، کم امتحانات پر راغلل. په ابراهیم علیه السلام باندې تر ټولو اول امتحان چې راغی هغه د عقل او د فطرت پر رڼا کې د ایمان امتحانو. بیا په ابراهیم علیه السلام باندې د استقامت امتحان راغی. بیا ورپسې په ابراهیم علیه السلام باندې د توکل امتحان راغی. بیا په ابراهیم علیه السلام باندې د هجرت امتحان راغی. په ټولو کې آخره کې په ابراهیم علیه السلام باندې بیا د محبت امتحان راغی. دا هغه پړاوونه دي چې ابراهیم علیه السلام د ټولو پړاوونو تیر شو، کامیاب تیر شو. او دا په قانون د عزتمندو چې په دنیا کې چې یو امتحان نه ته تیریږي ورپسې بل امتحان به راځي. چې په یو صنف کې امتحان ورکې دویم صنف ته چې بیا امتحان دی. همدغه رنګې په دین کې هم چې انسان ترقی کوي قدم په قدم امتحانونه دي. په دغه ټولو امتحانونو کې ابراهیم علیه السلام کامیاب تیر شو. تر ټولو اول امتحان چې په ابراهیم علیه السلام باندې راغلو هغه امتحان او د عقل، د شعور او د فطرت او د سوچ پر رڼا کې د خپل رب معرفت ته رسیدل. دا امتحان دی، دا ډیر سخت امتحان دی چې انسان په د رنگینه دنیا کې خپل رب وپیژني. په دنیا کې د انسان ذهن او فکر مصروف نشي، خپل رب معرفت ته ورسیږي. دا تر ټولو خطرناک امتحان دی. دا امتحان خطرناک کیږي الا چې کله په کومه معاشره کې چې شرک در شرک وي، کفر در کفر وي، بيدینی وي، الته ایمان او د توحید کومه نښه موجوده نه وي. ابراهیم علیه السلام هم په دغه معاشره کې چې الته هر طرف ته شرک، بيدینی، فحاشي، دا خور، مذهبي شرک الته موجودو، سیاسی شرک الته موجودو. باچا ویل چې زه خدایم، زما واک به چلیږي، زما حکومت ده، زما قانون به خلق مني. او د ستاره پرسته شرک الته موجودو، د ستورو بندگی الته خلکو کولو، د نور او د سپوږمۍ بندگی الته کېدله. او د بت پرسته شرک الته موجودو. په دومره ګڼو شرکونو کې او د تورتمه معاشره کې بیا انسان چې د الله معرفت ته ورسیږي، خپل رب وپیژني، خپل خالق او مالک وپیژني، خپل رازق وپیژني، هدایت ورکوونکې ذات ته ورسیږي، او قانون جوړونکې حاکم خپل وپیژني چې زما حاکم څوک دی، قانون به د چا پلی کیږي، د چا قانون به عملی کیږي. نو دا ډیر ګران کار دی. ابراهیم علیه السلام په داسې یو تورتمه معاشره کې خپل رب ته ورسېد، د خپل رب معرفت حاصل کړ. ابراهیم علیه السلام عزتمند موږ تاسو په خپل ځان او په خپل معاشره نشو قیاس کولای، ځکه زمونږ په معاشره کې د اسلام ډېرې نښې دي، د ایمان ډېرې نښې دي. اگر که صحیح مؤمن به تا ته په نظر در نشي، خو بیا هم مسلمانانو معاشره ده. دلته اذان کیږي، د ورځې 5 وخته سړی د الله اکبر غږ اوري. د پیدایش نه نیوله چې سړی پیدا شي هلته په ښي غوږ کې اذان کیږي، په چپ غوږ کې اقامت ویله کیږي. بیا چېرته د خیر خلکو خبرې سړی خامخا اوري، چېرته د عالم خبره واوري، چېرته جمعې خطبې ته لاړ شي د جماعت د خطیب صاحب خبره واوري. نو دا ټول هغه خبرې دي چې انسان خامخا یو ورځ نه یو ورځ الله ته متوجه کولی شي. خو هغه هلته معاشره کې چې هلته بالکل د ایمان او د توحید سرک نه معلومیږي، نو هلته الله ته رسېدل ډېر ګران کار دی. په داسې معاشره کې یو انسان خپل رب ته ورسیږي، دا ډېر د کمال والا انسان وي. دا د فطرت او د شعور اعلی مرتبه کې امتحان دی چې انسان پکې کامیاب شي. او ابراهیم علیه السلام په دې امتحان کې کامیاب شو. او ابراهیم علیه السلام خپل رب او د خپل رب معرفت ته ورسېد. انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ابراهیم علیه السلام فرمایل چې ما خو خپل رخ هغه ذات طرف ته کړی دی چې اسمانونه او ځمکې پیدا کړي. زه د نور او د سپوږمۍ بندګي نه کوم، زه د نور او د سپوږمۍ د خالق بندګي کوم. زه د باچا نظام حکومت او قانون نه منم، زه د رب قانون منم چې کوم اسمان نه را لېږلی شوی دی.
دا خلک چې کوم د بوتانو بندگی کوي د خلکو بوتانو بندگی زه نه کوم، زه د رب بندگی کوم. په داسې معاشره کې ابراهیم علیه السلام د الله توحید ته ورسېده. او دا امتحان چې کله د دغه پړاو نه انسان تیر شي بیا د دې نه پسې سخت امتحان راشي. هغه کوم امتحان دی؟ هغه امتحان به ان شاء الله په راتلونکي درس کې ووایو. الله رب العزت دې موږ تاسو په دې امتحاناتو کې کامیاب کړي.